هغو احکامونو ته هم ګورئ چې الله موږ ته ویلي چې دا مه کوئ او پښتانه کوي. الله وایي چې دا ظلم مه کوئ او پښتانه کوي. الله وایي چې دا حرام خوري مه کوئ او پښتانه کوي. الله وایي چې دا نشې مه کوئ او پښتانه کوي. الله وایي چې دا زناوې مه کوئ او پښتانه کوي. الله وایي چې نارینه سره مه غلطېږئ. الله وایي چې زما عرش او کرسي خوځېږي او پښتانه کوي. صحیح؟ موږ دغه شانته پښتانه یو. زهر قربان مو شم. تاسو ځانونه مه ښیئ. تاسو ځانونه په دې هلک مه ښیئ چې تاسو دغه هلک تصویران راخیستي په فیسبوکونو کې مو واچول. ماشاءالله ماشاءالله خپل پروفایلونو باندې مو واچول. مجاهد د الله دی. په خپلو وطنونو کې مو څه کېږي تاسو ته پته دی؟ که زه درته یاداشت درکړم، زه به دا یاداشت صرف درکړم چې په دې 20 کالو کې په پاکستان افغانستان کې د 500 نه زیات جوماتونه بمبار شول. سرې لمبې ترېنه جګې شولې. سرې لمبې. ویډیوګانې درولېږم. سترګې خو مړندې نه دي که نه. پر پاکستان په خپل جمهور اسلامي افغانستان کې په دې 20 کالونو کې کله نه چې 2000 نه امریکا په افغانستان ته راغلې ده، 2000 کال نو 20 کاله پوره شول. پر 20 کالو کې 500 نه زیات جوماتونه بمبار شول. پاسه نه بمبار شول. پاسه تیارونه بمبار شول. او داسې سرې لمبې په بلې کړې او په هر جومات کې د 500 نه زیات قرآن شریفونو ته داسې سرې لمبې ورکړلې شوې. سترګې مړندې دي. په هغې خو داسې مو ځانونه چپ نیولي. داسې تاریخ د اسلام درته ګواه دی. دا که کفار دي او که دا مرتد دي، دغو همیشه اسلام سره هم دغه شانتي کړي دي. چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخي وکړل، چا قرآن شریفونه ورته ور واچول، چا قرآن شریفونو باندې نعوذ بالله استغفر الله د سپیو میتیازې وکړلې. دا چېرته یې وکړلې؟ دا په 20 کالو کې وکړلې. یاداشتونه زه درته درکړم. که دغه خبرې در سره راوچېړم نو دغو خبرو کې 3 پښتانه بې کنځا کوئ. او یو پښتون بیا وایي چې هغه کوم ایمانداره وي، بیا وایي چې واللهي وروره حقیقت وایي. هغه 3 هغه ته کمکلان وایو. هغه داسې کمکلان چې هغه کمکلان دي چې د حضرت عمر د حضرت علی حدیث دی. وایي د جاهل مخامخ وایي د عقل خبره مه کوئ. پرې جاهل کله شکست نه مني. جاهل ته پته لري چې دا خبره بالکل حقیقت ده، خو جاهل په خپل جهالت راوړي نو جنگ کوي. که جنگ ونه کې په خولې باندې پوچې او سپکې وایي نو دې ته جاهل وایي. خبره دغه ده. صحیح. نو رب ته وګورئ چې کوم کار ستاسې نه نه کېږي، په حقیقت کې در نه نه کېږي، هغه خپل الله سره په خپل عبادات کې الله ته وایي چې هغه یې وکړي. تاسو چټي چغې مه وهئ. او د نارینه په خوله کې ماته څه شی بدترین ښکاري. هغه نارینه زما په نظر کې ډېر بدترین انسان ده چې کوم نارینه په خولې باندې وایي چې مرداباد. دا مرداباد الفاظ دا د ښځې په خولې کې مزه کوي. د نارینه په بازوانو باندې هغه طاقت مزه کوي چې مرداباد نه بلکې بدله واخلي. صحیح. دا مرداباد آواز دا د ښځو په خولې کې مزه کوي. پرې چې ښځې ډېرې زیاتې بېوسه دي که نه، بې زوره دي، بې طاقته دي. نو د نارینه په خولې کې دا مرداباد آواز دا ډېر سپک ښکاري. هغه نارینه ماته ډېر زیات سپک ښکاري چې دا مرداباد وایي. واللهي قسم درته کوم، که تاسو خولو کې صرف مرداباد آواز دی که نه، نو دا مرداباد دا په خپله سینه کې دفن وساتئ. چې کله په جاینماز باندې الله ته سجده لګوئ که نه، نو بهتره ده چې خپل الله سره دا مسله په ژړا او په فریاد وکړئ. وایه چې ربه طاقت دې راکړی دی، ربه زه غواړم چې بدله واخلم، خو ربه زه یوازې یم څه شی نشم کولی. نه لرم ګروپ، نه لرم ټیم، نه لرم د صلاح الدین ایوبي وخت نه دی چې ورشم صلاح الدین ایوبي سره ودرېږم. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وخت نه دی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وي زه ورشم ورته ووایم چې تلوار راکړه جنګېږم ورسره. اوس خو د بزدلۍ وخت دی. اوس خو هر یو لیډر بې ایمان فروشه دی. اوس خو هر یو بې ایمان فروشه او بې غیرته دی. هر یو لیډر هم دغه شانته بې غیرته دی. مسلمانانو کې خو چې هر یو لیډر را پیدا شول او بې غیرته، بې ناموسه او همدغه شانته مرتد او همدغه شانته د پیسو یو دلال دی چې خرڅېږي. هر یو لیډر زمونږ خرڅ شوی دی. نو بهتره به دا وي چې دا مسالې خپل الله سره چېړئ، خپل الله ته یې پرېږدئ. د خپل طاقت، د خپلې د سینې د جوش، د خپلې د سینې د اور خپل الله سره چېړئ چې الله یې درته بدله واخلي. نو پر فیسبوکونو باندې ځانونه مه شرموئ. یو اسلام آباد نه لایو ویډیو کوله
او لګیا دی وایي چې کدغه نجس وایي چا مړ کو وایي زه $1,00,000 ورکوم. $1,00,000 وایي زه ورکوم. ما ورته په کمنټ کې ولیکل ما زار قربان دي شم. ما ته $15,000 راولېږه چې زه هغه ورور ته زه وکیل ونیسم په ناروې کې چې هغه راوباسي دا غټ جهاد دی. نو دومره پنجابیانو راپسې هغه کمنټ ته خنداګانې کړې چې حیران به پاتې شي. هر یو راته وایي خان بایي وایي ډېره زبردسته خبره دې وکړه. وایي دا صرف د خولو والا خلک دي. وایي $100 هم نه درلېږي. $100 $1,00,000 دی ورکوي. وایي دا خړوس. نو تاسو خدای دا شانتې خبرو نه څه جوړېږي؟ تاسو ماته دا ووایه. پرې فیسبوک دومره نارې وهئ چې لعنت او پلانکې او ډینګرې. صرف د ځانونو شرمول کوئ تاسو خو. صرف د ځانونو شرمول. کوم کار مو چې د لاسه نه کېږي، کوم طاقت چې د خپلو بازو د خپل سینې طاقت مخامخ نشئ زومیلی، ټیک دی، هغه طاقت په خولې کې مه راوړئ چې تش په خولې وایه چې مرد آباد. نو بهتره به دا وي که واقعي مسلمانان یې، که واقعي د الله بندګان یې، واقعي د الله په دین باندې غیرت کوئ که نه، واقعي د الله په دین باندې غیرت کوئ، نو چې کله تاسو په جاینماز سجده لګوئ که نه، نو دا 2 سجدې نه، دا سجدې 100 کوئ. الله ته وژاړئ، ووایه چې ربه بې غیرته خو نه یم، خو ربه بې غیرته نه یم، ناروی مانه ډېره لرې ده چې دا سړی زه را پیدا کړم داسې درته وشکم، خو ربه ته ورسره پوه شه. نو هغه جذبات به دې الله قبول کړي. دا جذبات نه چې پر فیسبوک چټي چټي چغې وهئ، صرف پښتانه چغې وهئ. د دې څه مطلب؟ صرف ځانونه شرموئ. هلته چې راغه یورپین دا نور تاسو فیسبوکونه ګورئ، بیا هم چې فیسبوک ته لاړ شي دا څوک دی؟ وایي دا مسلمان دی، وایي په قرآن غیرت کړی. او دا مسلمان چې ګورئ ټک سیلفي عکس، او سیلفیانې عکسونه په مخمول سپېدې وګوره، په مخمول میک اپ یې وګوره، ماشاءالله ماشاءالله. او څه دا مسلمان بیا راشي نازیه اقبال سندره هم شیر کړی دی، وا جانانه شرابي جانانه شرابي. دا مسلمان بیا راشه فیسبوک به کوم فتنو نه ډک دی ماشاءالله. دا بیا راځي دلته په قرآن باندې غیرت کوي. درته همدغه وایم ملګرو، خفه کېږه مه، د خپل ګریوان کې لږې سترګې غړوئ اول، صحیح دی که نه؟ خپل د اول خپل عملنامې لږې ټیک کړئ که نه؟ ټیک شو. دا د الله په دین باندې، دا د الله په قرآن باندې، دا د الله په رسول باندې ډېر لوی غیرت دی چې زه د الله په لاره کې الله ته ټیک کېږم اول، که نه؟ د دې ایمان به څه غیرت وي، د دې ایمان به څه دکاوه وي؟ تاسو ماته دغه جواب راکړئ. د دې ایمان دا ایمان تاسو څه فایده به تاسو ته درکړي؟ چټي چټي چغې وهئ نور د لاسه تاسو هېڅ هم نشئ کولی. دې نه جوړېږي څه شی. که تاسو دا وایئ چې سوشل میډیا باندې موږ دا وایرال کوو، دا خبرې صرف په پاکستان افغانستان کې کېږي. تاسو یورپ نه خبر یئ؟ یورپ سوشل میډیا بلکې یورپ فیسبوک تر سره مني نه. د فیسبوک خبرې سره یورپ دا دوستي اګنور کوي. دلته ماته مخامخ پولیسان ناست، دلته مخامخ را سره پولیسان ناست، انټرویوګانې کولې. یو کیس کې راګیر کړی چې مخامخ راته وایي، نو ما ورته وویل چې زما مسله که د فیسبوک طرف نه تاسو راچېړئ، نو فیسبوک یو اوپن سوشل میډیا دی. نو دا موبایل یې رانه واخیستله، دا تا یې داسې شاټ یې ورکړه، وایي د دې کیسه کې دې نه یو، دی کې وایي ته هره غویمه چې کوي د دې په کیسه کې زه نه یم. د حقیقت خبرې کوه. دغه کیس دی حقیقت دی، دغه کیس دی د موبایل نه جدا دی. پوه شوې سکندره؟ زه دا درته وایم چې که تاسو دغه خبرې کوئ چې پر سوشل میډیا پر فیسبوک باندې تاسو خپل مذهب ګټئ، که پر فیسبوک باندې تاسو د خپل الله دین ګټئ که نه، والله چې ډېر شکست خورده پښتانه یئ، والله چې ډېر بزدله خلک یئ، په خدای تعالی چې ډېر بزدله خلک یئ پښتانه. رب ته وګورئ، لږ عقل نه کار اخلئ. اول د یوې خبرې پوره تصدیق کوئ چې دا موضوع په څه سر باندې وه، دا تفسیره ولې شوې وه، د مکمل تفتیش وکړئ. هغې نه بعد او که تاسو بیا هم په سوشل میډیا باندې دا خبرې پیلاو کوئ، نو تاسو د عقل نه په سوشل میډیا نه بلکې زه درته یو بل شي څخه یم، ټویټر داسې شی دی چې هغې کې ستاسو هره خبره خلک اوري، هغې کې ستاسو هره خبره. خو ټویټر داسې شی دی چې ټویټر کې معمولي اخوا دې خوا مو وکړل که نه، دلته هم رانیسي خلک. پوه شوئ؟ دا شانتې سوشل میډیا دی، هغې ته بیا نه ران شئ، هغې ته لاړ شئ، هغې کې بیا خبرې وکړئ، بیا درته پته لګېږي. دا فیسبوک خو جوک مذاق دی، په دې باندې خو څوک تاسو رانیسي نه، او نه په دې فیسبوک باندې تاسو خپل مذهب ګټلی شئ، او نه په دې فیسبوک باندې تاسو کومه بله داسې کارنامه کولی شئ.
انټرنیټ والا ناست دی، اوس هم زما ویډیو ته داسې خوشحال دی. فیسبوک والا وایي سکندر ویډیو روانه ده 1200 خلک لایف ګوري، ټول انټرنیټ پې خرابوي، وایي مزې دی، وایي دوی ته پیسې وررسي. نور خو زمونږ دا ویډیو فیسبوک والا ورته ناست نشته سکندر څنګه ښې خبرې کوي. والله چې دا وګوره خپل پښتانه پوهوي، ورګه چې د دوی ویډیو خرابه کړو، ورګه سکندر کور ته ورشته ولې داسې خبرې کوي. ملګرو دا فیسبوک یوه مستی ده، یو جوک ده. که چېرته خپل یو بل ته فایده ترې نه ورکړو، د الله لاره د الله دین پیلاو کو که نه، نو دا به یوه فایده شي. ټیک ده. او که دغه شانته نخرې کوئ که نه، چټي چټي بکواس مو شروع کړي دي پرې فیسبوکونو، او په حقیقت کې هیڅ هم نه د یو کټپیش زور نه لرئ، سړی مو داسې کي هلته مو وغورځوي. نو دا کومه کارنامه ده، کومه کاروایي ده؟ خلکو ته ځانونه ښایي او که الله ته ځانونه ښایي؟ دغه جواب راکړئ. که خلکو ته ځانونه ښایي والله که نه پښتون یې، والله که نه مسلمان یې. او که الله ته ځان ښایي خوله چپ ونیسه، خپل رب ته سجده ولګوه او دعا وکړه خپل رب سره. او که داسې بیا واقعي ټیټ مسلمانان یې، واقعي په قرآن باندې غیرت کوئ، نو تاسې بیا داسې وکئ چې د شپې نیمې شپې پاڅئ. زما رب وایي چې زه د نیمې شپې تهجد دپاره وایي زه اسمان نه راکوز شم، وایي زه اواز کوم چې زما په بندګانو کې څوک شته پرې چې ستاسو ته په ټوله دنیا کې اوس او په ټوله مخلوقاتو کې او په ټولو کائناتو کې زما رب وایي چې زه تاسو ته نږدې ترین کس یم. زما راسې بنده شته چې زما عبادت ته پاڅي. اوس تاسو هغه ټایم کې پاڅئ، بیا به مو پته ولګي سکندر خبره، او بیا درته به یاد شي چې تاسو په قرآن باندې غیرت کوئ. هغه ټایم الله سره دا خبره چړئ چې یا الله په سینه کې مې اور بل دی، یا الله ته بدله واخلې. داسې کولی شئ؟ خو تاسو صرف خلکو ته ځانونه ښایئ، پرې فیسبوک صرف ځانونه ښایئ. همدغه درته وایم، شروع ویډیو سر کې مې درته وویل چې په دې دنیا کې 3 قسمه خلک زمونږ په تماشه دي پښتانو. 2 قسمه 2 طبقې ډېرې لویې دي، چې 2 طبقې داسې دي چې یوه طبقه راته داسې حیران پاتې ده چې دا څومره بیکل قوم دی، دا څومره بیکل خلک دي، دا خو په خبره سره پوهېږي نه دا خلک. دویم هغه خلک دي چې راپسې غټې غټې خنداګانې کوي، حتی پنجابیان هم راپسې خاندي، بعضې پنجابیان. والله اچھا پنجابیانو ته به زمونږ نیکونو زمونږ پلارونو به وربشې به هم نه ور اچولې، پنجابیانو نه به بیزوګیان شادیان جوړ کړی وو. خان به یو انسان ته وي، اوس خو خانانو ته پټانان وایي. نو اوس هغه پنجابیان هم در پسې خاندي. نوره دنیا خو یو ځل څه کوي. دا څه کم عقل خلک دي، او ډېر کم خلک دي په دنیا کې، ډېر کم خلک چې هغه زمونږ د پلارونو زمونږ د نیکونو هغه ښایسته ښایسته کارنامې، هغه ښایسته ښایسته دوستۍ، هغه ښایسته ښایسته وفادارۍ یاد دي. نو وایي پښتانو ته داسې سلامونه کوو. نور تاسو څه شی کړي؟ تاسو ماته دا ووایه، تاسو کومه کارنامه کړې ده پښتانو اوس وخت کې؟ د نیو جنریشن درته وایم، د ینګ جنریشن، تاسو څه شی کړی دی چې تاسو د پښتنو نامونه روښانه کوئ نن، او د پښتو نوم تاسو اوچتوئ؟ صرف کنځاګانې مو ډېرې ښایسته دي، او د مور او خور کنځاو کې اول نمبر یې نن سبا. مور او خور کنځا داسې کوئ لکه چې حلوا چې خورئ. زرکنډیل مو شه دغه کنځاګانې، او زرکنډیل مو شه دغه حلوا چې تاسو څنګه شرمېږئ نه، ستاسو په خولو کې څنګه راپوچې او سپکې خبرې راځي. زه هغو بېوقوفو او زه هغو بیکلو پستو پښتانو ته وایم تاسو څنګه کنځاګانې کوئ، څنګه مو په خولو کې راپوچې او سپکې خبرې راځي. شرمېږئ نه تاسو؟ خپلې میندې او خویندې نه لرئ؟ دا سوچ نه کوئ چې دا کس ته زه مور او خور کنځا کوم، دی واپس زما مور او خور ته کنځا نه کوي؟ خو اصلا کې تاسو په خپلې خور او مور شرمېږئ نه که نه؟ دغه حقیقت دی. دغه شانته پښتانه یې تاسې. ډېره د شرم خبره ده. رب تعالی دې دا اوس چې کوم مجلس وشولو زمونږ او تاسو ته لایف، تاسو زه ولیدلم، زما خبرې مو واورېدلې. رب تعالی دې ما ته معافي وکړي که ما داسې ګستاخي کړې وي، ما کوم داسې خبره کړې وي چې هغه دې رب زما د ښی مټ او د چپو مټ فرښتو خوښې شوې نه وي او دوی راپسې لیکلي وي، نو رب دې ما ته عفو وکړي، رب دې ما ته معافي وکړي. په دې چې د لایف ویډیو سر کې ما کلمه تېره کړې ده چې شروع کوم په نوم د هغه ذات چې د کائناتو مالک دی او ډېر غټ رحمان دی، ډېر غټ او رحیم دی. د حق په نوم باندې شروع کوم. دغه کلمه مې شروع کړې، او دې کلمې نه علاوه که زما په خبرو کې داسې خبرې شوې وي، نو زه خپل رب نه معافي غواړم. او بیا هغو پښتانو نه چې هغوی زما خبرو ته پوره غوږ نیولی دی او ویلي دي چې سکندره دا خبره دې غلطه وکړه، نو تاسو نه معافي غواړم. نو زه یو انسان یم،
دغه خبرې مې درته وکړې د خپلې تجربې نه. رب ته وګورئ، اول کومه موضوع کوم خبر چې تاسو ته میلاویږي چې تر څو یې سر ته پې سر مو پې خلاص شوی نه وي، دومره چټي چټي خبرې مه کوئ پر فیسبوکونو باندې. فیسبوک کې خپل ځانونه شرموئ. والله که هیڅ کومه توره تاسو وکئ، تاسو والله که هیڅ کومه توره وکئ، صرف عالمان، صرف ملایان، صرف کاریان چې هغوی دینی تعلیم په دې فیسبوک شروع کړی دی، هغوی ته باقاعده ګټه رسیږي، د الله د طرف نه، د فرښتو له طرف نه ثوابونه ورته رسیږي. باقي چې څوک پر فیسبوکونو کومې کارنامې کوئ چې لعنت شاو په دې شاو، لعنت پې وایه، لعنت پې وایه، والله چې فرښتې په تاسو باندې لعنت وایي. دا درته حقیقت وایم په خدای تعالی چې فرښتې اولین لعنت په تاسو باندې وایي. تاسو دومره ټیک مسلمانان یې، تاسو ته پته لري چې تاسو په ورځ کې څومره ګناهونه کوئ، همدغه خی مټ او همدغه چپ مټ فرښتې تاسو باندې لعنت وایي. تاسو شرمېږئ نه؟ تاسو ته دغه پته شته؟ تاسو کې خو داسې پښتانه هم شته چې د شپې مونځ سره کوئ نه همداسې بلماس څملئ، او په غرمې ټایم کې تاسو ته یو ګستاخ را مخامخ شوی وایي لعنت دې 1000 بار ور باندې وي، 1000 بار دې لعنت. او دغه پښتون بیا راځي را شپې بې مونځه څملي، مونځ هم ونه کې، او همدغه فرښتې به در باندې وایي چې هغه 1000 بار لعنت دې هم پتا شي او 50,000 ځل دې لعنت نوره هم پتا شي. بلمازه انسانه چې غرمې د تکاوه کوله چې زه یو مسلمان یم، د الله په دین باندې غیرت کوم، او د شپې د الله لپاره مونځ نه کوې، بېوقوفه انسانه. نو دا څومره د شرم خبره ده. همدغه ځکه درته وایم د خپل ګریوان کې اول ګوره چې کله دا بده خوله تاووئ که نه، پوچه خوله چې تاووئ که نه، پر فیسبوک کې صرف تاووئ، نو اول د خپل ګریوان ته ګورئ چې زه په کومو اوبو کې ډوب یم، زه په کومو اوبو کې ډوب یم. نو بیا درته پته لګېږي، وایي دود کا دود پانی کا پانی ہو جائے گا. ډېره زیاته مننه کوم، رب تعالی مو سلامت لره. ټلیفون سیسټم مې در سره کولو په ډېرې بخښنې سره، والله ټلیفون نه کېږي. زه به راځم که تاسو ته پته وي د فیسبوک طرف نه کومو ملګرو ته چې د فیسبوک باندې ټلیفون اوس ولې نه کېږي، نو تاسو پیج ته اپډیټ راکړئ، پیج ته میسج وکړئ چې وروره په فیسبوک کې تبدیلي راغلې. نو زه به خپل اډمین سره هم خبره وکړم چې هغه ته هم پته ولګېږي چې دا فیسبوک کې ولې ټلیفون نه کېږي. یقین مو وشو 2-3 ځل درته لایو راغلم خو ټلیفون نه کېدلو، دغه اوس هم دغه یو ورور ټرای کوم، والله ټلیفون نه کېږي ملګرو، ټلیفون نه کېږي. نو زه به ټرای وکړم چې څه مسله ده په پیج کې. خدای مو خوشحاله و آباد لره، او دعاګانې کوئ ملګرو. که زه واقعي زړه نه در باندې ګران وم، تاسو کې خو به پرې 3 لکو خلکو کې خو به 30 کسان داسې وای چې ما سره به حقیقي مینه لرئ. نو هغه 30 خلکو نه زما دغه درنه تمه مې ده چې ما ته د زړه نه دعا کوئ. پرې 3 لکو خلکو کې هغه 30 خلکو نه چې تاسو ما ته د زړه نه دعا کوئ چې را روان 29 تاریخ باندې زما های کورټ کې زما د ژوند فیصله ده. نو رب تعالی دې ما ته براءت راکړي، الهي امین کې. خوشحاله و آباده واوسئ، ښکلی وخت ښکلې زندګي درته غواړم، ښه ماښام مو نصیب شه، الهي امین کې. د الله په امان.